له پاکستان راستنیدونکي هرې کډوالې کورنۍ ته مالیې وزارت له لوري نغدي پیسې ورکول کیږي. تورخم کې د دغه میشتغالي په خروجي دروازه کې د مالی خدماتو کمیټې غړی عبدالکریم وایي له پاکستان راستنیدونکي هرې کډوالې کورنۍ ته 10,000 افغانۍ ورکول کیږي. نوموړی زیاتوي تر اوسه یې شاوخوا 12,000 کورنیو ته چې لسګونه زره کسان کیږي پیسې ورکړي او په خبره یې دغه چاره لا روانه ده. مخکې خو ډېرې 3.5 4 ته رسېدلې، اوس 1500 کورنیو ته راکمې شوي دي. د دې مهاله پورې چې موږ کار شروع کړی 12,000 کورنۍ تم پیسې ورکړي دي وتلي. په یو موټر کې 15 کاډې هم راغلي دي ټیلر کې، او هرې کاډې ته موږ 1000 روپۍ ورکړي دي. کډوال حمید ګل او شیرجان چې دغه نغدي مرستې ترلاسه کړي وایي ډېر خوښ دي چې ټولو برخو کې ورته د حکومت او مرستندویه ادارو له لوري خدمات برابر شوي. وایي کله چې له پنډغالي وځي 10,000 افغانۍ د کور مصرف لپاره هم ورکول کیږي. اماراتو نه موږ ډېر خوشحال یو، موږ سره ډېر سخت کومک وکړي. یوه شپه مو خو داسې شپه مو وګوره چې روټۍ هر څه برابر وو، د ډاکټر پورې هر څه موږ ته برابر میلاو شو، هېڅ تکلیف نه راته پېښ شوی. اوس هم ګاډی دا وریاړ دی، دا پیسې راکړي، د پیسو ته خوشحال یو. افغانۍ دې نه مخکې نه وي لیدلې. ټول افغانانو نه موږ تشکري کوو او خوشحاله یې د هر افغان سره مرستې شوي، د ډاکټر، د سیم کارډونو، د تمخانو، د هر څه موږ سره مرستې شوي. موږ ته ډېر خوشحاله یو. تر اوسه له پاکستانه تورخم له لارې څه د پاسه 200,000 کورنۍ راغلي. یوازې همدغه تېره ورځ شاوخوا 400 کورنۍ چې زرګونه کسان کیږي راغلي دي.